تازه او نوې خبر د ویسټ انډیز څخه سیریز ګټلو وروسته رحمان الله ګربز او نورو افغان لوبغاړو سره څه کار وشو د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د یادونې وړ ده چې د بنگلادیش کرکټ پریمیر لیګ یعنی BPL بولۍ تېره شپه ترسره شوه. د دې لیګ لپاره د 20 لوبډلو له لوري چې 439 بهرني او 180 کورني کرکټ لوبغاړي ورته وړاندې شوي وو. بېلابېل لوبغاړي د بېلابېلو لوبډلو له لوري رانیول شول. دې بولۍ ته ډېر افغان لوبغاړي وړاندې شوي وو چې 7 لوبغاړي د بېلابېلو لوبډلو له لوري واخیستل شول. د خلنا ټایګرز لوبډلې له لوري نجیب الله زدران او رحمان الله ګربز واخیستل شول. د راجشاهي رویالز لوبډلې له لوري حضرت الله زازی واخیستل شو. د رنګپور رینجرز لوبډلې له لوري محمد نبی اساخیل واخیستل شو. کومیلا او ریورز لوبډلې بیا مجيب الرحمن واخیسته. همدارنګه سلهټ ټنډر لوبډلې له لوري شفیق الله شفق او نوین الحق واخیستل شول. د یادونې وړ ده چې د بنگلادیش پریمیر لیګ د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 11مه نیټه پیلېږي. د افغان لوبغاړو د بریاو په هیله دوستانو که دغه ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.